بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې زه تاسو ته هر کله وایم ګران کتونکو دوا اهم موضوعات دي او دواړه یو بل سره تړلې دي یو خدا دا چې موږ کتل چې څنګه د افغان ریفیوجیز یا د مهاجرینو هغه اخیری تاریخ رانږدې کېده د هغې سره سم په خیبر پښتونخوا کې حالات چې کوم دي د سکیورټي یعنی د امن او امان صورتحال چې کوم دي هغه ډېر په تیزۍ سره خراب شو لکه مونږ نن سبا کې ګورو چې 13 ورځ په وزیرستان کې په فوج باندې کوم حمله وشوله په ډی خان کې بیا په لکی مروت کې په پولیسو باندې بنو کې په پولیسو باندې په خبر کې مسلسل چې کوم دي درې سلور واقعات د دهشتګردۍ وشو چې په هغې کې د دهشتګردو پټنځایونه چې کوم دي هغه پنهخه کړي شو په خیبر کې په باجوړ کې مطلب دا دی په ټوله بیا خاص کر مردان کې هم مونږ ګورو چې حالات په خرابېدو سره ډېر په تیزۍ سره خراب شروع دي اوس آیا دا خو تړلې نه دي د مهاجرینو د مسلې سره اوس په دې به هم خبره کوو چې آیا د پی او آر کارډ هولډرز چې کوم دي د افغان مهاجرینو سټیټس ختم شو په دې باندې به خبره کوو دوی خو مونږ خو دا اورېدل چې د 13 د جون نه به مخکې دوی ته 6 میاشتې مهلت ورکړي چا 3 میاشتې چا یو کال اوسه پورې په هغې باندې څه فیصله نه ده شوې نه نن او سبا کې نه څه د کابینټ د وفاقي کابینې د اجلاس څه امکان شته ځکه چې سبا اوسه پورې ونه شو سبا وزیر اعظم صاحب د ملک نه بهر روان دي نو ظاهره خبره ده 3 ورځې به نور هغه بهري نو د دې مهاجرو به څه د دوی حیثیت دی وخت کې څه دی آیا چېرته چې اوس پولیس یینی نوراني صاحب که نه په دې باندې خبرې کوو چې دا اوس اهم داسې یو کنفیوژن دی چې نه حکومت فیصله کوي او نه چې کوم دی لکه پته لګي چېرې روان بسي لمبې خدا ده چې خیبر پښتونخوا کې 1300 ورځو کې مونږ ګورو چې د سکیورټي حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب شو په وزیرستان کې حمله وشوله بیا هلته کې یوه نه 2-3 حملې وشولې د ډرون حملې وشولې په هغې کې بیا خلکو هلته کې احتجاج هم وکړو اوس هلته کې چې کوم دی کرفیو لګېدلې ده بلکې پوره دا چې کوم بنو غلام خان روډ دی هغه مکمله توګه باندې کوم دی هغه بلکې د غلام خان هغه بارډر پوینټ چې دی هغه هم بند کړی دی ځکه ویل کېږي داسې چې حالات د سکیورټي چې کوم دي هلته کې ډېر زیات خراب دي او په وزیرستان کې خاص کر مین بازارونو کې چې کوم دی هغې کې کرفیو لګېدلې ده د دې سره دا نوې تنظیم چې کوم دی اتحاد المجاهدین پاکستان چې دی کوم چې دا مختلف ګروپونه راوځي شوي دي هغوی یو تنظیم جوړ کړی دی هغه هم یو خطره ده دغه ته داسې په بنو کې تاسو کتل په لکی مروت کې په پولیسو باندې حملې وشولې په پېښور کې چې کوم دی پولیس چې اوس د ډیوټۍ نه ځي کور ته په لاره باندې ټارګېټ کېږي یا د کوره راځي ډیوټۍ ته نو په لاره باندې ټارګېټ کېږي اوس دا سلسله چې کومه دی دا روانه ده او دغه شان خیبر کې باجوړ کې نو بلوچستان سره که موږ وګورو نو حالات بلوچستان کې هم خراب دي اوس مخکې خو دوی دا وایي چې د سکیورټي حالاتو د وجې نه موږ د افغان ریفیوجیز چې کوم دی بس دا ختمو او صرف 1 ډاکومنټس او هغه به ویزې اوس دې سره سم دا بل کارو شو چې د جون میاشته او د کابینې چې کومه فیصله وه چې افغان مهاجرینو ته چې کوم دی د جون د 13 پورې ټایم ورکړی اوس هغه هم ختم شو پرون هغه ختم شو اوس د هغې حوالې سره هیڅ فیصله سرکار نه ده کړې دا چې کوم د اکتوبر د 2023 نه شروع شو نو اوسه پورې څه ویل کېږي چې 1 میلیون افغان خو په هغې کې زیاتر هغه دي چې هغه اللیګل یعنې غیر قانوني ډاکومنټسو سره نو خو په دې کې بیا چې چا سره افغان سټیزن کارډ هغه هم یې ویستلي دي او په دې منځ کې به پکې پی او آر والا هم ونیسل او هغه هم بس چې څوک له مخې له ورغلي دي خو دا وه چې پی او آر والا ته بیا دومره لاس پې چا نه اچو پی او آر والا باره کې دا وایي چېرې د دوی دغه چې دی دا به د 13 جون نه پس به د دوی باره کې فیصله کېږي نو خبرونه داسې راغلل چې د سافران وزارت چې کوم دی هغوی یو سمري مو کړې ده او دا ویلي دي چې د پی او آر کارډ هولډرز چې کوم دي دوی ته مونږ یو 6 میاشتې ایکسټینشن ورکو اوس هغه فیصله ونه شوه دې وخت کې د پاکستان کې هیڅ چاته یو افغان ته هم د ریفیوجی یعنی د مهاجر حیثیت دا وی مکمل ختم دی اوس هغه چې کوم دی چې ستا پی او آر 13 د جون ختم شو نو د پی او آر کارت چې کوم دی د هغه مدت هم ختم شو د هغه وخت ختم شو چې اوس هغه ختم شو نو اوس چېرته هم لکه دا داسې دي چې دا غیر قانوني دي یا اللیګل دي اوس چېرته چې هم دوی پولیس له په لاس باندې ورځي نو پولیس پې نیسي لکه څنګه چې هغه موږ دی انډاکومنټډ یعنې د چا سره چې کاغذونه نه د چا سره چې ویزې نه نو دا اوس یو داسې صورتحال دی
چې آیا یا خدا دا چې منګه ته کمورو نه غدا د چیرې په دې دوران کې دوی اکشن شروع کړی دي او کسان چې دی هغه وباسي د دغه حواله سره د پی او آر کارت هولډر سکم دي هغه هم وباسي. نو دې حواله سره موږ د یو خبرو کو چې اوس د کې حکومت لا پکار دی چې یو فیصلو کې د فوري تور باندې چیرې یا دا وباسه نو هم فیصله پکار دا که نو وباسه هم فیصله پکار دا. حکومت چې کوم مسائل دي هغه حواله سره یا افغان ګورنمنت سره هم په دې حواله سره خبره اترې پکار دي چې د کم کنفیوژن د وخت کې تقریبا د 1.5 ملیون پورې افغانان چې کوم الیګل دغه دي د هغوی د مستقبل د فیصله ده د کې فیملیز دي د کې کاروبارونه دي د کې د هغوی چې کوم دي د چا پکې جابز دي مختلف دغه کې کارونه کوي. نو د حواله سره د حکومت کنفیوژن دا دی چې وسه پورې دوی هیڅ فیصله نه کړې یا خدا دا چې سرکار وایي چې بس نور ایکسټنشن نه ورکو بس په قلاره باندې کوشش کوو د غټو ښارونو نه بیا داسې د وړو ښارونو نه بیا د بانډجاتو نه په قلاره به وباسي. خو د ویستلو دا طریقې کار چې دی دا باندې یو کلیئرټي پکار ده یو خلکو ته چې دا پته چې او زمونږ حیثیت اوس ختم دی نو اوس به مونږ ځو. اوس هغوی په دې کې بانډه کړي دي چې کله ورته وایي چې مونږ تاسو لا دغه کو کله ورته وایي ایکسټنشن درکو کله او دا خبرې راغلي دي د 13 د جون نه مخکې مونږ خپله دا خبرې واورېدلې چې سمري مو شوې ده او سمري تللې ده فیډرل کابینټ ته کابینټ به د هغې نن سبا کې منظوري ورکړي. خو اوس د کابینټ اوسه پورې لا منظوري نه ده ورکړه. څنګه چې ما وویل سبا وزیر اعظم بهر روان دي نو اوس هغه 2 ورځو له 3 ورځو له دي نو دا هفته خو څه امکان نشته دی. نو چې هفته امکان نشته دی نو په دې دوران کې د افغان چې کوم کډوال دي د هغوی حیثیت د کډواله ختم دی. اوس دا په پولیسو باندې ده په انتظامیه باندې ده چې هغوی کله په لاس ورچي نو هغه به په هغې باندې او دا داسې کنفیوژن ما په خیال دا نه دی پکار دی د انساني دغه په بنا باندې چې یو مسلې حل پکار دی او داسې حل پکار دی چې دا افغانان که 40 کاله پاتې شو 50 کاله پاتې شو چې دوی په عزت کې واپس لاړ شي. دا نه چې اوس پکړ دکړ شروع شي یا پولیس تنګول شروع کړي د کې فیملیز دي د کې رشتې دي د کې ډېر څیزونه دي کاروبارونه دي څنګه چې ما وویل. نو په دې حواله سره ما یو دغه کو چې حکومت لا پکار دی چې په دې حواله سره یو کلاو پالیسي سره صفا پالیسي سره راشي که اکشن اخلي هم چې خلکو ته پته که اکشن ناخلي هم خلکو ته پته. داسې په کنفیوژن کې خلک ساتل چې کوم دي دا به د پاکستان د پاره هم خنه ده د پاکستان د ایم ایچ د پاره هم خنه ده او د سره کې دي شي لکه افغانانو زړه خپه شي چې 40 کال د ملمستیا راکړله اوس چې کوم دی یو کال یا یو میاش یا د کومې طریقې سره د ویستلو دا خبرې کیږي نو دا لکه زما په خیال نه دی پکار او دا کنفیوژن دا ښیي چې د سکیورټي سچویشن ته حکومت ګوري چې حالات د امن و امان حالات که نور خرابېږي نو ما په خیال بیا ګرانه ده چې دوی له مهلت ورکړي.